ګوره د قرآن د روح ده، روح چې په بدن کې نه کنه، روح چې په بدن کې نه دا بدن ستا ټول پالتو دی، او الله سبحانه وتعالی دې د روح ویلی هم دی، پای باندې دلیل دی په قرآن کې رب العالمین سوی وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. په دې ځکه الله دې قرآن ته روح ویلی. دلته علما دا فایده بیانوي چې د قرآن روح دی، د ژوند دی، اصل ژوند هغه د قرآن دی، او چې د بدن نه دې روح وویستو خو لاړو هغه هر څه دې ختم شو، هغه بدن دې راولیدو ختم شو، چې روح دې تلیر کړه خبره ختمه شو. دا قرآن زما او ستا د ژوند روح دی، دا قرآن غذا ده د زړه، دا قرآن سکون دی، امن دی، اطمینان دی، هدایت دی، دا ټولې خبرې په دې قرآن کې میلاویږي. رب العالمین دومره ناشنا کتاب را نازل کړی دی، دومره ناشنا کتاب، د الف نه د یا پورې چې څومره مسلې دي هغه ټولې په دې کتاب کې شته. عقیده به څنګه ساتي الله سبحانه وتعالی بیان کړی ده، احکام، عبادات چې څومره مسایل دي هغه د قرآن کې بیان شوي دي یا هغې ته اشاره شوې ده. دغه شان د امتونو تیر شوو امتونو بیان، د هغوی قصې، د راتلونکي وخت حالات، د غیبو بیان، د قیامت حالات، د قبر حالات چې څومره امتحانونه په ما او تا باندې راځي، څه به کېږي څه به نه کېږي، رب العالمین ټوله بیان کړې ده. د کوم وخت نه چې ماشوم د مور د خېټې نه راوځي او بیا واپس د قبر د تلو پورې اخري وخت پورې د ده په ژوند کې چې څه مسلې راځي دا په قرآن کې شته.